السلام علیکم مینوالو د قصو بابا یوټیوب چینل نا یو ځل بیا تاسو خدمت کې حاضر یم نن زموږ سره متل دی یو خرګې راکا یو تبرګې راکا نور به د روزي نه خلاصي د دې متل قصه داسې ده وای چې یو غریب سړی په جمعات کې د مولا صاحب نه اوریدلی وو چې روزي رسان خدای پاک دی هر ژوندۍ ته رزق ورکوي د ډېر موده انتظار وکړو چې خدای پاک به رزق راکړي سکار روزګار نه کولو خو په دې ونه شو تمه بیخي ختم شو نو پزړه کې ویل چې ولې نه یو را سره خرګوي او یو تبرګوي نو زغره نه به خشاک راوړم او په کلی کې به خرصوم نو د روزي کار به رواني نو په دې غرض جمعه تلاړو یو سو رکعاته نفل وکړل خدای پاک ته گزارې شو چې خدایا چې هیڅ هم نه راکوي نو بس یو خرګې راکا یو تبرګې راکا نور می د رزق او روزي نه خلاصي مینوالو نور هم دا چې خوندور د متل قصو یا د مشران د قصو د لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ډیره مننه